د اسلامي امارت د واکمنۍ او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه رامنځته شوې. په ننګرهار کې د نوموړې واکمنۍ او یا د هیواد د پولیساتو ترمنځ جګړه ولې او څنګه شوې؟ په جګړه کې څومره مرګ ژوبله اوښتې؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په ننګرهار کې سرچینو رسنیو ته ویلي چې نن سهار په دور بابا ولسوالۍ کې پر ډیورن کرښه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې سیمه ایزو سرچینو ویلي چې د نښتې له امله د خیبر ولسوالۍ په زخخیلو سیمه کې 2 ماشومان وژل شوي. د ننګرهار له دور بابا ولسوالۍ څخه سیمه ایزو سرچینو د چهارشنبې پر ورځ رسنیو ته وویل چې سهار د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پر ډیورن کرښه نښته شوې او دواړو خواو د سپکو وسلو او هاوان ډزې تبادله کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې سیمه ایزو سرچینو ویلي چې د خیبر ولسوالۍ په زخخیل سیمه کې د نښتې له امله 2 تنه ماشومان وژل شوي، خو په دور بابا ولسوالۍ کې د نښتې له امله د اوښتي مالی او ځاني زیان په تړاو تر اوسه طالبانو معلومات نه دي ورکړي. د نښتې د رامنځته کېدو لامل تر اوسه نه دی په ډاګه شوی، خو له دې وړاندې د دواړو خواو ترمنځ پر ډیورن کرښه د امنیتي پوستو د جوړولو له امله وخت ناوخته نښتې شوي دي. تر دې مهاله د یادې نښتې په اړه طالبانو او د پاکستان حکومت په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو طالب فعالان وایي پاکستاني پوځیانو ته یې غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړي دي.